سلامونه دوستانو، هیله ده چې جوړ روغ بایست. دا لنډ کلیپ د سره جوړوم. دغه موټر ته مې خیال دی چې زه عکاسي وکړم. ټسلا موټر دی. تر ټولو جالبه دا ده چې زموږ انډیوال دغه وای فای بورډ ډېر ضایروي. اوس د جنګ حالات دي، پټرول ګرانېږي، نو د ده د موټر والیو ډېره لوړه ده. کله چې د غمیان ولګېږي نو موټر بېله سټرینګ بېله نفره خپله چلول کېږي. صرف یو وار سټرینګ ته لاس پر وړي، نور سټرینګ ګورې خپله کاټېږي. وینئ نو د لاسونه دلته نیولي وای، زه بس آزاد ناست یم. او تر ټولو جالبه دا ده چې کله اټومیټیک سي نو دغه سړک دا رقم موټر خپل روان وي، څنګ ته چې کوم موټر روان وي هغه ورته ښکاره کوي. نو د دې موټر د ویډیو انشاءالله د خیر سره یو وخت ما د ده سره کار کړی چې زه راځم 3 وارې راته ویلي که څه هم زما او د ده فاصله تقریبا 2 ساعته به لرې یو سره 2 ساعته لرې یو. نو انشاءالله دته بیا زه راځم د خیر سره. ګوري بغل ته کاټ کې د بغل کیمره هم لګېږي. نو د ورځې لخوا راځم بیا مو نو د دې موټر مکمل عکاسي وکړو چې د دې موټر خو بیان یې څه چې ما ته ډېر خوند راکوي. او اوس د بل چا سره راغلی وم، ما د ټول مال درځه ستا سره به کښېنم. نو انشاءالله پر دې موټر به بیا ډېره ښایسته ویډیو جوړو د خیره سره، او وبې ګورو چې دا موټر څنګه کار کوي. ګورې دې خواته موټران ولاړ دي، او دلته هم دا دې ښکاره کوي چې موټران چې شي چې ولاړ دي. دا بغل ته یو موټر ولاړ دی، تاسې وینئ دلته هم دا دې ښکاره کوي ولاړ دي. او خواته هم داسې 5-6 رقم موټران ولاړ دي، دلته هم داسې ښکاره کوي چې موټران ولاړ دي. نو یو ډېر ښایسته سیسټم لري، وای فای خپله دی او په برق چلیږي. اوس تیل ګرانېږي نو د موټر والیو ډېره پورته کېږي، مطلب ډېر ګران قیمته موټران به سي، ځکه چې په تیلو نه چلول کېږي، چارج کېږي. چې مکمل چارج کې څومره مایله به وچلیږي؟ مطلب والله چې ما ټوټل مثال اوس فلله خو دلته یخ دی نو 250 مایله درکوي. 250 مایله بیخي بس لکه اوس ما مثال 250 ښکاره کوي، خو بیټرۍ 80% ده. بیټرۍ 80% ما استعمال کړی دی، بیا هم 250 ته یې وایي. په 250 کې مثال چې ما چلول یو 10 مایله مې چلولی دی. 10 مایله اوس هم تاته مثال هغه 210 نور هم درکوي، ټوټل مثال 250 در پوره کوي. 250 مایله دا چې کیلومتر ته واړو، دلته د مایل حساب دی، کیلومتر ته بیخي 280 کیلومتر رسېږي. نو دا بعد لکه په کندهار کې چې ویش ته بوځئ، د ویش ته راولي او بیا ویش ته بوځئ، نو دومره چارج وي څه په وای. نو بیا انشاءالله دا ګوري پارکینګ ته ګوري چې درېږي دی. اوس دلته یو ځای درېږي، انډیوال کره راغلو نو دلته درېږي، د شا کیمره، د مخ کیمره، بغل ته موټران، دا ټول ښکاره کوي چې دلته موټر ولاړ دی، دلته چیش ولاړ دی. اوس دې سیستم ورچولی دی چې مثال که هر شی غواړې لکه هغه چات جی بي ټي نه هغه رقم خبرې د سر کوي چې هغه بیا ته کوم موډ غواړې. اوس یو اسسټنټ دی، یو ژبه درې زده کوي، دا مثال ستا خبرې اوري، دا کیسه درته کوي، دا د کوچنیانو دپاره. دغه رقم کیسه ډاکټر ته ځي، بیا راځي د انهنج، بیا مثال ته څنګه خبرې غواړې هغه رقم تا ته خبرې کوي. چې اوس دې ته ووایي چې مثال هله دغه ماډل خبرې شروع شوې چې دلته لیکلي دي فاصل چې اوس ژېرې واړو دا خو ما افغانان دي، دا په عذابوي بیا ښه. چې اوس ورته ورته how's the Iran war going at the moment? سیستم دیولای الجبرا. بعد یه نفس عمیق. Now tell me in English please. All right, sorry. Let me switch. What you just said sounded like a mix of Kurdish and Persian. دا زموږ دوه انډیوالان دي، دلته هم دا دي سره ګرځي. دلته په موټر وه، هلته به ژوندنې به هم په موټر وهلي. دا ګورې دلته دوه ولاړ دي، هلته هم ولاړ و، اوس کې روان یو ملمیر هر څه. نو بس انشاءالله د خیر سره بل وارې بیا ویډیو دی در ما ډېر ښه په پوهېږي، ځکه چې د دی خپله د موټر مالک دی. نو زه دونې نه په پوهېږم، بیا به دی ما ټرین کړي، بیا به ښایسته ویډیو د خیر سره جوړ کړو چې ډېره زبردسته ویډیو به وي. بیا به انشاءالله د خیر سره مکمل معلومات درکړو. د اوس لپاره بس یو مبارکه میاشت کې، د روژې مبارکه په میاشت کې دغه معلومات بس د ستاسو دپاره.